دا تور د سور زنې به تر وختو، دا په رښتیا د هند ټبر وختو. د پښتونخوا د هر بچي فخر و، خو پښتونخوا ته لوی خطر وختو. سلامونه، نیک هیلې، احترامات. عبدالله فرید یم، د سبا رنګ د پاڼې نه د سره مخاطب یم. محب صابر صاحب سره مرسته کړې دو. غوښتلم چې ملګریو له تاسې ریکارډ کو، یقینا پروګرام مې تاسې هم ډېر خوښ شي. ډېره مننه دلته د راتګ موږ له د وخت راکولو. یو جهان مننه او ډېره مینه. حمد دا یاسې یو څو ټکي وایي چې لویه خدایه موږ بې حده ګناهګار یو، لویه خدایه موږ بې حده ګناهګار یو، هدایت مو په نصیب کړې موږ بې لار یو. او ستا حکمونه طریقې د محمد نه، ستا حکمونه طریقې د محمد نه ترې غافل یو، ځکه داسې خوارزار د بنده په بندګي کې مبتلا یو، د بنده په بندګي کې مبتلا یو، ناخبره د قرآن یو، خطاکار یو. د دنیا عیش و عشرت کې وړه ډوب یو، ستا ثنا ذکر کې نه په بل گفتار. دا چې وخت را سره کمې لوبې کاندي، خپل عمل د لاسه داسې ګرفتار یو. و استغفار په هر قدم وایه صابره، استغفار په هر قدم وایه صابره، یقین وکړه یو ځل نه یو په بار بار. غزل مطلب دوی چې ای د سپرلی په خوشبویانو معطر لالیه، او خزان راتلونکی دی په حسن دی ډېر زر لالیه. داسې د ډېرو په ښکلا باندې خزان راغلی، په تا دی هم راتلونکی اوسه منتظر لالیه. او نه به دې تل وي دا سرې شونډې لکه سره لالونه، نه به دې تل وي دا سرې شونډې لکه سره لالونه، نه به دې هم وي د ګلاب په څېر بشر لالیه. نوراني مخ به دې بې نوره شي، جلوې به نه کړي، حسن پرست زړونه به بیا نه کړي او تر لالیه. وایي صابر ښکلیه یو لنډ غوندې مثال یې دا دی، که دې لیدلی وي د جمعې مازدیګر لالیه. ډېره مننه. ډېره مهرباني محب صابر صاحب چې موږ سره کېناستې او قیمتي وخت دې راوکړو او څه هم دې نه ریکارډ کړل. یقینا د کتونکو به هم پروګرام ډېر خوښ شوی وي او خوندونه به یې ترې اخیستي وي.